ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لغمان ملي تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د عقرب یا لړم د میاشتې 3 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي تلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو په هم د لغمان د ملي تلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زینالدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان د کرنې رئیس د کرنې وزارت د طبیعي زیرمو له معاینت څخه راغلي پلاوي سره وکتل. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس مولوي عبدالستار محمد د کرنې وزارت د طبیعي ځنګلونو د تنظیم امیر مولوي سمیع الحق ساحل په مشرۍ د راغلي پلاوي سره د چارو د همغږۍ په موخه وکتل. په دغه لیدنه کې د پلاوي مشر مولوي سمیع الحق ساحل وویل د دوی د سفر موخه د طبیعي زیرمو تر چتر لاندې د روانو پروژو څارنه، د شته ستونزو ارزونه او د هغوی د حل لارې موندل دي. نوموړي زیاته کړه سږ کال د لغمان ولایت لپاره د طبیعي زیرمو برخه کې د چارمغزو د نیالګیو کرل، د نیالګیو ساتنه او سرسبزي، د ځنګلونو د اورلګیدنې د مخنیوي وسایلو پیر او همدارنګه د دولت شاه ولسوالۍ د ګډیالۍ ساتل شوي سیمې اړوند وګړو ته د عامه پوهاوي پروژې منظور شوي دي. د پلاوي مشر څرګنده کړه چې د یادو پروژو د فعالیتونو څارنه او د بودیجې د مصرف څرنګوالی به له نږدې وڅېړل شي. همدارنګه د کرنې ریاست د طبیعي زیرمو امنیت کارکوونکو د دغو پروژو د تطبیق په اړه خپل معلومات وړاندې کړل او خپلې ستونزې هم شریکې کړې. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د پلاوي هرکلی او مننه وکړه چې د پروژو د ښه تطبیق په موخه یې لغمان ته سفر کړی دی. نوموړي ډاډ ورکړ چې ټولې چارې به د اصولو او مقرراتو له مخې په شفاف ډول ترسره شي. لغمان ولایت کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت په اړوند سیمو کې تېره ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله 3 بیلابیلې ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې له امله یې د یو ماشوم او یو میرمنې په ګډون 4 تنه وفات او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. یادې پیښې د مشال تنګي، عزیز خان کس او قرغیو ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې د بیلابیلو ډولونو لکه زرنج، مازدا، اکواب او مختلفو وسایطو ترمنځ رامنځته شوي دي. د لغمان ولایت امنیي قمندانۍ وایي د ترافیکو مدیریت مسؤلین د پیښو تر رامنځته کېدو سمدستي سیمو ته رسیدلي. د پیښو د قربانیانو جسدونه او ټاپیان یې د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. د روغتون د مسؤلینو په وینا د ټاپیانو روغتي حالات د ډاډ وړ دی. د لغمان ولایت امنیي قمندانۍ د ټولو موټر چلوونکو څخه غوښتنه کوي چې د ترافیکي اصولو مراعات وکړي ترڅو د ورته ناوړو پیښو مخه ونیول شي. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست 15 زیانمنو کورنیو ته مرستې ویشلې. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا د دې ولایت مختلف ولسوالیو اړوند 15 زیانمنو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې. یا د مرسته چې د زلزلې ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو کمیسیون لوري د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست ته په واک کې ورکړل شوې. د لغمان ولایت د مقام په حکم او د کمیټې په شتون کې وویشل شوه. په یادو مرستو کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، یو د خوراکي موادو کیټ، 6 کیلو خرما، 4 کارتنه بسکوټ او یو ترپال شامل وو. مرسته اخیستونکو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره خوښي وښوده او د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست څخه مننه وکړه چې زیانمنو کورنیو سره په سختو حالاتو کې لازمې مرستې کوي. لغمان کې د نږدې 12 میلیونه افغانۍ په لګښت د پوهنتون د احاطوي دیوال د پاتې چارو د پیل بنسټ ډبره کېښودل شوه. لغمان کې د نږدې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنتون د احاطوي دیوال د پاتې چارو د پیل بنسټ ډبره کېښودل شوه. د مسؤلینو په وینا د یاد دیوال چارې به په 4 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا پروژه تقریبا 2700 متره د دې اوږدوالی ده او مصرف په باندې 11.5 میلیونه زیات او کم مصرف په باندې راځي. بودیجه د لوړو زده کړو د وزارت د داخلي بودیجه نه دا پوره کیږي ان شاء الله. زموږ فلان کې ان شاء الله د اقتصاد او د شرایطو د پوهنځي لپاره
تعمیرونو د هغې هغه کړی ده وزارت ته او بل د دې سړکونو د پوخوالي انشاءالله وړاندیزونه هم کړي دي کېږي به انشاءالله. بل لور ته د قراردادي شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د یاد دیوال چارې په ټاکلي وخت او معیاري ډول ترسره کړي. د رنګ له پاسه خشکاري کوو، د خشکاري ارتفاع 1.5 متر دی او دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو د وزارت په بودیجې سره څه کم 12 میلیونو افغانیو باندې پیل شوه او په دې کې به انشاءالله په سلګونو کسان کار کوي. الحمدلله ډاډ ورکوم ټول ولس ته او لغمان پوهنتون ته خاصتا چې دا پروژه به په ښه کیفیت کم نورمونه چې موږ ته د وزارت لخوا ورکړي په همغه نورمونه به انشاءالله د پروژه تطبیقیږي او په خپل وخت به دا پروژه انشاءالله که څه ستونزې پیدا نه شي دا پروژه به په خپل وخت تکمیلیږي. له خیره د یادونې ده چې یاد ولایت کې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې دې ته ورته ګڼې پروژې ترسره شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. او وروسته خبر ده چې د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لوري د مطالعې دودولو په موخه د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته ځانګړی سیمینار ورکړ شو. بل لور ته ګډونوال زده کوونکي د مطالعې دودولو لپاره دغسې سیمینارونه مهم او ګټور بولي. دا د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امریت له لوري د ښوونځیو زده کوونکو ته د مطالعې دودولو د سیمینار یوه څنډه ده چې زده کوونکي پکې له بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې مطالعې ته هڅول کېږي. مسؤلین وایي له دې کار څخه یې موخه د مطالعې دود پیاوړي کول و. مطالعې د فرهنګ دودولو په موخه باندې موږ یوه غونډه جوړه کړې وه چې دغې کې ځوانانو شاګردانو ګډون کړی. نو الحمدلله موږ آینده کې غواړو چې دغسې غونډې په ولسوالۍ کې جوړې کړو او دغه د مطالعې دغه فرهنګ نور هم ترویج وکړي او پراختیا پیدا کړي. بل لور ته د یاد سیمینار ګډونوالو زده کوونکو د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه د مننې ترڅنګ له ځوانانو غوښتل چې مطالعه وکړي. دغه غونډه د کتاب د مطالعې د ارزښت او دغه د اهمیت د هغه د چاپیریال په اړه جوړه سوې وله. امید لرو چې دغه غونډې نور هم د هیواد په ګوټ ګوټ او د هیواد په هره برخه کې د ځوانانو د تشویق لپاره دغسې غونډې آماده کړی شي تر څو ځوان نسل وکولی شي د مطالعې سره ځان اشنا کړي او د مطالعې په ارزښت باندې پوه شي. البته دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیر یو اساسي رول لري د مطالعې کو چې موږ ته داسې یو پروګرام چمتو کړو چې واقعا په موږ کې یو داسې احساس راوسته چې موږ باید مطالعه وکړو خپل معلومات پراخ کړو. د یادونې وړ ده چې د لغمان اطلاعات او کلتور ریاست تر دې وړاندې هم مطالعې ته د زده کوونکو د هڅونې لپاره بېلابېل پروګرامونه پلي کړي دي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. بریالي اوسئ.